دا ځینې د پوسټو او د خبرو سره دا خبره ښکاره کیږي چې دا دومره قرباني دا دومره اختریان په د اخترونو باندې حلالیږي او دا ګرمي د دا غوښې هم خرابې سي که چیرې دغه پیسې په دا فلاحي کارو کې یا پر غریبانو مسکینانو باندې استعمال سي نو به څونه ګټه وي ګورئ عزتمنو په دې خبره باید تاسې ځان پوه چې کوم ځای کې د شریعت امر یو منسوسي شی وي د هغه عمل کول لازم واجب فرض دی د حالاتو مطابق هم هغه نسې بدلولی منسوسي شی د ضروریاتو مطابق هم نسې بدلولی دا د قرآن فیصله ده دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فیصله ده دا تورات انجیل چې ختم شوله هغه اصلي شکل ختم شو هغه په دا وجه باندې چې دا د ضروریاتو د حالاتو مطابق دوی په دا آسماني خبرو کې بدلون راوستی نن د هغه آسماني شکل ختم شو دویمه خبره ده چې دغه قرباني او دغه اختریان دا د هغه عظیم قرباني د یاداشت لپاره ده چې کم چاته الله جل جلاله د خپل زوی د حلالولو امر په خوب کې وکړي چې هغه خوب ولید ابراهیم علیه السلام چې په خوب کې تعویلات هم کېدلی سي لا هم دغه باوجود ابراهیم علیه السلام وخت د خپل زوی و حلالیدلو ته تیار الله فرمای فلما بلغ معه السعی چې هغه زوی دومره راغټ سو د ده سره د منډې قابله سو د کار کولو قابله سو نو ده دا خوب ولید رالی دا خوب و د خپل زوی ته ووایي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى چې بچې یعنی ما ته دا حکم سوی دی ما داسې خوب لیدی چې زه تا حلالوم ستا څنګه رایه ده اوس دا رایه اخیستل د ابراهیم علیه السلام د دې مطلب دا نه و چې دی به که د خوښه نه و نه به یې حلالوي صرف ابراهیم علیه السلام دا غوښتل چې د دم په دا قرباني کې حصه اسماعیل علیه السلام څه ورته وفرمایل قال یا ابت فعل ما تؤمر چې بابا جانه د کوم شي امر تا ته سوی دی هغه وکړه ستجدني ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله تعالی زه به د صابرینو څخه دواړه سره روان شیطانانو منډې پسې وهلې لکه څنګه چې دا نن هر حجي دا شیطان ولي په حج کې د هغه شیطانان چې ابراهیم علیه السلام د تعویلات ورکول اسماعیل علیه السلام ته به دا ویله نه دی چې دی دې حلالوي ابراهیم علیه السلام ته خو دې خوب لیدلی دی که د الله خوښه وی خو دغسې به یې وحي رالېږلي وی یعنې در قیامته پورې دغه شیطانان به اجان ولي نو د دې څه دا معلومیږي چې په هره زمانه کې به داسې خلک وي داسې د وسوسې به شیطانان په دماغونو کې وراچوي چې د دا قربانۍ څه ضرورت دی دا پیسې هلته ولګوه دا پیسې هلته ولګوه یعنی چې شیطان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام نه پرېښوله نو د نن زمانې خلک به چیرې پرېږدي الله فرمایي فلما اسلما وتله للجبین هغه بچی پړ مخې ته ویسته چاړه یې پر غاړه راکش جبرائیل علیه السلام په منډه رالی په ناره کې ونادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا چې ابراهیمه باس ستا خوب رښتینی ثابت دا د هغه عظیم قربانۍ یو نمونه یو مثال چې موږ ورکوو چې بچی خو نه حلالو یو قرباني کوو یو پسه حلالو هغه کې موږ اوس کیسې کوو لیکن هلته پر عیاشي په عیاشي باندې په عربونو روپۍ مصرفي
پر دا فلمانو پر دې انډسټري د که څه بلا ده پر دې څو روپۍ خرڅېږي د کال پر دا رواجو پر اسمو باندې څومره روپۍ خرڅېږي چې یو سړی د رسم د رواج دپاره پر ډوډۍ باندې 1,40,000 1 کروڑ روپۍ پر خرڅوي د خواهشاتو پر کولو دپاره پر دا ډولو باجو باندې څومره پیسې استعمالیږي په دې ځای کې ولې څوک نه وایي چې دا غریبانو ته ورکړه دا فلمانو څه ضرورت دی دا غریبانو ته ورکړه د دې سروزو څه ضرورت دی دا غریبانو ته ورکړه د دې غلطو رواجو رسمو باندې پیسې لګولو څه ضرورت دی دا غریبانو ته ورکړه په هسپتالونو کې ولګوئ په فلاحي کارونو کې ولګوئ پر دا یو سپورټ باندې څومره پیسې خرڅېږي په عربونو روپۍ پر دې کرکټ او فوټبالو پر دې باندې لګېږي ولې څوک نه وایي چې دې څه ضرورت یې ولګوي دا غریبانو فلاحي کارونو کې ولګوي صرف په کار کې یوه قرباني راځي دا د ګردو په سترګو کې ازغی سي او دا شاعر اسلام څخه خلک ولې دا فلاحي کارونه جنګ حج وایي څه ضرورت دی د عمرې څه ضرورت دی دا دلته ولګوي د حج او د عمرې او د دیني کارونو څخه خلک مه راګرځوئ خلک د عیاشي او فحاشي او د غلطو رواجو رسمو د دې سره وګرځوئ نو چې 1 کروڑ روپۍ یو څوک ولګوي ځئ دی د اختر په ورځ قرباني ونه کړي د ده دا 1 کروڑ روپۍ الله ته نه دي قبول د باندې د قربانۍ هغه فرضیت پاته سو د ده غاړې بندې سوې د ده سبا د قیامت په ورځ الله حساب کوي نو قرباني ځان ته یو حکم دی چې پر یو سړي قرباني پر مسکین نه راځي خو پر ماړه باندې راځي په مالدار راځي هغه نور پیسې هم لري خالي دا قرباني دا خو نه دي دا قرباني هم وکړه نور پیسې هم په غریبانو ولګو په فلاحي کارونو کې ولګو نو د شاعر اسلام سره لوبې مه وئ پسخن مه وئ خبرې مه پکې کوئ کنې د قیامت په ورځ به بیا د الله په حضور کې شرمنده ولاړ